دی په کندهار کې د استاد شاګردي یې ونیوله نو په عمر د زمان دی د 25 کالو سو احمدشاه بابا نو استاد په دې کې دا شجاعت او دا عظمت په دې کې ولیدی نو دته یې لقب د احمدشاه بابا ورکړ چې ته باید د افغانستان پاچا سي یا د افغانستان واکمن سي. کالو څخه دی د افغانستان پاچا سو واکمن سو. افغانستان کې چې کوم سخت حالات و هغه یې د مابین نه یووی. د مور واده ته اجازه د دغه ورکړل د سمرقند او بخارا په څه سبب چې د 2-3 واره خوب ولدي نبي علیه الصلاة والسلام په خوب کې ورته وویله چې زما یوه چپنه ده یا یو چوخه ده په بخارا کې پرته ده دا راوړه افغانستان ته. نو د درېیمه پلا باندې دا مور ته چې وویله بیا مور اجازه ورکړله نو دی ولاړی لښکر یې تیار کړي و بخارا ته. عباره دی ورلی نو د ده شجاعت و دا د ده عظمت او دا د ده دبدبه و دوی ته معلومه وه دی چې کوم وخت والی دغه پاچا د بخارا پاچا هم وارخطا سو چې دا څنګه دلته راغلی. ورته وویله چې موږ راغلي یو د دې دپاره چې د خرقم بارکه راښکاره کړو. هغه ورته وویله خرقم بارکه موږ نسو ښکاره کولی. نو ده خو د خپل دغه باندې بس دغه ورته وکړي چې دا شی موږ خامخا ګورو. بیا پر لښکر امر وکړي هغه وخت نو د دوی دا یا اسان وه یا پلان وه پر دغه باندې به دوی تلله د خپل جنګونه بیا کول. نو پر لښکر یې امر وکړي کالو چې دی بس وفات سو نو د ده زوی بیا تیمورشاه د دغه ځای څخه نقل کړه لالچکشه شول چې هغه تعمیر کړي. کندهار ځای د غیرتونو بهادرانو ای کندهاریانو سلام سلام. د کندهار دغه وخت خټ شوي دغه عصري خټې دغه رقم وي چې هرې زیرخانې داسې عوض درلودي. کله چې به د دې خوا څخه دا د اوبو ډک سو دغه خښتو به ګرده دا نو کش کړي دا مځکه به ګرد لنده سوه. یوه پسخانه هغه ده یوه پسخانه دغه ده.
یاره تقریبا 200 شپېته شپېتو تقریبا دغسې یو شپېته کېږي. دغسې و. چی نظر دینا کما نامی خدا در پخوانم سے ماشاءاللہ صدقہ دی سمر دے نازو ہدا ستا پر خواہ قدم اشدم بسم اللہ امانت ساتم امانت ساتم امانت ساتم گلدانر دتا چوارم گلدانر دتا چوارم امانت ساتم امانت ساتم گلدانر دتا چوارم گلدانر دتا چوارم